السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو، که چیرې تاسو په موبایل کې ویډیوګانې جوړوئ یا د یوټیوب لپاره ویډیوګانې جوړوئ یا د ټیک ټوک لپاره ویډیوګانې جوړوئ، نو زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې څو په زړه پورې اپلیکیشنونه در وښیم چې په هغو کې تاسو په ډېرې اسانۍ سره ښایسته او خوندورې ویډیوګانې جوړولی شئ. نو له دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د غنټۍ په نشان باندې هم کلیک سره وکړئ او په آل آپشن کلیک وکړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت ورسیږي او ویډیو درسره لایک هم کړئ. نو راځو ویډیو پیلوو. نو ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دغه شپږ دانې مشهورې اپلیکیشنې در وښیم. اپلیکیشنې خو دا رقم ډېرې دي، خو دغه یې هغه مشهورې او ډېرې استعمالوونکې اپلیکیشنې دي چې په دې کې تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې ویډیو جوړه کړئ. که چیرې تاسو د یوټیوب لپاره ویډیو جوړوئ یا د ټیک ټوک لپاره ویډیو جوړوئ، نو تاسو یې په دغو اپلیکیشنو کې په ډېرې اسانۍ سره ښایسته او خوندوره ویډیو جوړولی شئ. نو ملګرو، په دې کې اول اپلیکیشن ده کین ماسټر. ملګرو، تاسو کولی شئ چې په کین ماسټر کې په ډېره اسانۍ سره خوندورې او ښایسته ویډیوګانې په ښه کوالټي سره جوړې کړئ. دغه کین ماسټر اوس له 100 میلیونو څخه زیاتو کسانو ډاونلوډ کړی ده او تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره خوندورې او ښایسته ویډیوګانې پکې جوړې کړئ. ملګرو، په دغه اپلیکیشن کې اوس نورې هم ډېرې اپلیکیشنې راوتلي دي چې هغه په ښه کوالټي سره ویډیو نشي جوړولی، یعنې په ښه معیاري ډول نه وي جوړ شوی. نو له ما سره چې کوم کین ماسټر ده، هغه په ښه معیاري ډول سره جوړ شوی ده او ورژن کې پورته ده، نوی ورژن ده او واټرمارک هم نه لري. نو په دې کې تاسو په ډېرې اسانۍ سره ښې خوندورې ویډیوګانې جوړولی شئ. نو د دې لینک ما تاسو لاندې په ډسکریپشن کې درکړی ده، تاسو هم کولی شئ چې دغه کین ماسټر له ځان لپاره ډاونلوډ کړئ او خپلې ویډیوګانې مې پکې جوړې کړئ. نو راځو بل اپلیکیشن ته. او دوهم اپلیکیشن ده پاور ډایرکټور. پاور ډایرکټور هم یو له مشهورو اپلیکیشنونو څخه ده چې اوس له 100 میلیونو څخه زیاتو کسانو ډاونلوډ کړی ده او تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره پکې ښې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. په دغه اپلیکیشن کې به زه تاسو ته بله ویډیو هم جوړوم او تاسو ته به دغه ټولې اپشنې کې درښیم چې تاسو په دې کې څرنګه ویډیو جوړولی شئ. نو دوی کې هم تاسو په ډېرې اسانۍ سره خوندورې او ښایسته ویډیوګانې جوړولی شئ. نو راځو بل اپلیکیشن ته. او دریم اپلیکیشن ده ویډیو شو. دا هم یو له مشهورو اپلیکیشنونو څخه ده چې تاسو په ډېرې اسانۍ سره پکې خوندورې او ښایسته ویډیوګانې په ښه کوالټي سره پکې جوړولی شئ. دا اپلیکیشن هم له 100 میلیونو څخه زیات ډاونلوډ لري او په دې کې ډېر خوندورې اپشنې هم شته چې تاسو پکې په مختلف ډول ویډیو جوړولی شئ. نو راځو بل اپلیکیشن ته. او څلورم اپلیکیشن ده ان شارټ. ان شارټ هم یو له مشهورو اپلیکیشنونو څخه ده چې تاسو په ډېرې اسانۍ سره پکې ښایسته او خوندورې ویډیوګانې جوړولی شئ. دا اپلیکیشن هم له 100 میلیونو څخه زیات ډاونلوډ لري او چې تاسو کولی شئ په ښه کوالټي سره خوندورې او ښایسته ویډیوګانې پکې جوړې کړئ. نو راځو بل اپلیکیشن ته. نو اوس راځو پنځم اپلیکیشن ته. پنځم اپلیکیشن ده وي ډبل ایل او. دا اپلیکیشن هم یو له مشهورو اپلیکیشنونو څخه ده چې تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره پکې ښایسته او خوندورې ویډیوګانې جوړې کړئ. دا اپلیکیشن هم یو له معیاري اپلیکیشنونو څخه ده چې زیات شمېر ډاونلوډ لري او تاسو پکې په ډېرې اسانۍ سره ویډیو جوړولی شئ. دا اپلیکیشن هم زیات اپشنونه لري چې تاسو پکې په مختلف ډول ویډیو جوړولی شئ او زیاتې سټیکرې هم لري چې تاسو ښې ښایسته ویډیوګانې په دغو اپلیکیشن کې جوړولی شئ. نو دا هم یو ښه معیاري اپلیکیشن ده چې تاسو په ډېرې اسانۍ سره پکې ویډیو جوړولی شئ. نو راځو بل اپلیکیشن ته. او شپږم اپلیکیشن ده هایلایټ موشن. دغه اپلیکیشن هم یو له معیاري اپلیکیشنونو څخه ده چې تاسو کولی شئ چې خوندورې او ښایسته ویډیوګانې پکې جوړې کړئ. دا اپلیکیشن هم یو له معیاري اپلیکیشنونو څخه ده چې تاسو په ډېرې اسانۍ سره پکې ویډیو جوړولی شئ.
او دا اپلیکیشن هم مختلف اپشنونه لري چې تاسو پکې ښې خوندورې ویډیوګانې جوړولی سئ. نو ملګرو ما تاسو ته په دغه ویډیو کې دغه 6 اپلیکیشنې درښولې. اپلیکیشنې نورې هم داسې ډېرې اپلیکیشنې دي خو ما تاسو دغه مشهورې او ډېرې معیاري اپلیکیشنې درښولې چې تاسو پکې په ډېرې اسانۍ سره ویډیو جوړولی سئ. نو ملګرو د دغه 6 سره اپلیکیشنونو لینکونه ما تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې درکړي دي او تاسو یې د ډسکرپشن لارې په اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. نو ملګرو که مې ویډیو خوښه سوې ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نوم چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان مل